السلام علیکم یارانو، جوړ یاست په خیر؟ طبیعتونه برابر دي؟ الله دې وکړي چې دا پرلط کامیابه شي. موږ هم دعاګانې ورته کوو چې پاسپورټ په هېڅ صورت سره نه منو وروره. او بل دا کومه خبر چې شروع ده دا د ګاډیانو مبارک یاره. د ګاډیانو د تېرو 2 میاشتو څخه ولاړ دي. په خدای اوله زما په خپله ګاډۍ ده ولاړه ده تقریبا په 1,00,000 دغه نه هېڅ یاره د ماښام د کور د بچیانو خرچه ځي وکړو. دغه یوه ګاډۍ په کښتو مو رانیولې وه، هغه د 2 میاشتو څخه ولاړه ده. نو زموږ دا د مشرانو څخه دا خواست دی چې زموږ ګاډیان لیلا کړو. یار یو د ژمي سیزن دی، شی لوډونه نشته، یو د بل ځای د یوه ښار د بل ښار پورې کوم لوډ چې نه میلاوېدی هغسې بیا په میاشت کې یو لوډ لا میلاوېدی، هغه بیا دلته د پرلط په وجې اوس د تېرو 2 میاشتو زموږ ګاډیانې ولاړې دي. ستا د دا اواز له پورته کېدو څخه موږ ډېر خوشحاله یو. مننه، مهرباني، الله دې کامیابه که، الله دا پرلط کامیابه کړي. موږ پاسپورټ په هېڅ صورت سره نه منو، د پښتانه پر خاوره پاسپورټ نه منو، نه د منلو دی وروره. دا قبایلي علاقه ده، قبایل دلته پراته دي ورور. له هغه غاړې به دا غاړې ته راځي، له دا غاړې به هغه غاړې ته ځو. په هېڅ صورت یې نه منو. که سر پر ماتېدی، که سر پر قربانېدی، موږ به دا کوو، دا قرباني به ورکوو. لیکن زموږ له غوث الله څخه، د ترجمان صادق څخه، د امیر سټکري څخه زموږ دا خواست دی چې یاره ګاډیان والا ته د اجازه ورکړي. د ګاډیان والا ډېر په تکلیف د خواران یخ دی، د ژمي شپې دي، حالات ډېر سره خراب دي. د ډریورانو خواران تقریبا ډېرې خرچې هلته وشولې. اول له ما څخه خپله تر 1,80,000 روپۍ د ارپي لا په خدای که کمه راڅخه خرڅ شوي دي. مننه، مهرباني، الله دې خوشحاله لره.